قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټ وي، خدای دې وکړي چې ورځ مو په خیر او نیکمرغۍ سره پیل کړې وي او خدای دې وکړي چې له تیرو درسونو څخه مو ګټه اخیستې وي او هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې وي هغه مو په غور سره ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو که په یاد ولرئ تیر درس کې زموږ د چارج آزمایښت وه چې چارج څنګه کولی شو موږ دوه ډوله چارجونه په لابراتوار کې وازمایو. مونږ دوه ډوله میلې معرفي کړې چې یو پلاستیکي میله وه د وړین ټوکر سره یې کله چې په تماس کې کړو هغه څنګه کېده چارج لرونکې کېده او همدارنګه یوه ښیښهیي میله که د وریښمین ټوکر سره په تماس کې کړو هغه بېل ډول چارج غوره کوي او دا فعالیت مو د الکتروسکوپ په واسطه سره د الکتروسکوپ د ستنې په بدلون سره ترسره کړ. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو خوند اخیستی او کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. نن که د الله پاک جل الله شانه رضا وه زموږ د اتم ټولګي فیزیک موضوع مو ده برېښنایي ساحه او برېښنایي القا چې دغه ستاسو د کتاب په 55مه پاڼه کې راغلی دی او زموږ 23م لوست دی او زده کوونکي باید وکولی شي چې برېښنایي ساحه وپېژني. ګرانو زده کوونکو که په یاد ولرئ په تېرو درسونو کې چې زموږ د درس موضوع وه مقناطیس، د مقناطیس په هکله مو هغه څه چې هغه اړین او ضروري وو هغه مو بیان کړي وو او په دې هکله مو فرمایلي وو چې مقناطیسي ساحه هم لري. یعنی کله که موږ یو مقناطیس په یو ځای کې ږدو هغه څنګه کې یو ډول مقناطیسي ساحه هم لري. هغه توکي چې هغه د مقناطیس له ډلې څخه دي مقناطیسي توکي دي هغه کولی شي چې هغو ساحې ته نږدې شي مقناطیس جذب یا دفع کړي. د بېلګې په توګه اوس که موږ چېرته یو ډول قطبونه چې د مقناطیس یو ډول قطبونه تاسو وینئ که چېرته موږ یو بل ته نږدې کړو په ساحه باندې موږ څنګه کېږو پوهېږو چې دا یو ساحه لري او نه پرېږدي چې یو بل سره وچسپي. یعنی یو قوه شته دلته چې یو بل دفع کوي او دغه مقناطیس یو په بل باندې ښویېږي یعنی نه پرېږدي چې مستقیما یو د بل سره څنګه شي په تماس کې شي. دغه ته مقناطیسي ساحه ویل کېږي. خو که مختلف ډوله قطبونه یو بل ته نږدې کړو تاسو وینئ چې د یو ایس یو ان دی دا که نږدې کړو یو بل د جذبوي چې دغه ته مقناطیسي ساحه ویلی شي. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې مقناطیسي ساحه لري همدارنګه برېښنا هم برېښنایي ساحه لري چې د جاري برېښنا هم خپله ساحه رامنځته کوي. کله چې له یو هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي د هغې په چاپېریال باندې برېښنایي ساحه رامنځته کیږي چې دغه به انشاءالله په لوړو ټولګیو کې تاسو په غور او دقت سره مطالعه کړئ او په نهم ټولګي کې هم دغه موضوع انشاءالله شتون لري. په هغې ځای کې به انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شئ چې برېښنایي ساحه څنګه موږ کولی شو ثبوت کړو یا د هغې احساس وکړو چې پوه شو په دې باندې چې کله د یو هادي څخه یا د یو لیدونکي څخه د برېښنا جریان تیر شي په خپل چاپېریال باندې برېښنایي ساحه رامنځته کوي. همدارنګه د نن ورځې درس زموږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د برېښنایي ساحې د شتون ثبوت دی چې باید په اثبات ورسوو چې کله یو جسم چارج لرونکی وي البته د ساکن برېښنا په هکله باندې ووایم. کله چې موږ یو جسم چارج لرونکی کړو او بل جسم ته نږدې کړو په تماس کې نشي ورسره کاملا د هغې بل جسم سره ونه چسپي یوازې ورته نږدې کوي. په دې حالت کې به تاسو وګورئ چې کوم عکس العمل رامنځته کوي. دغه فعالیت او دغه درس کولی شي تاسو په خپلو کورونو کې په ډېر ساده ډول باندې ترسره کړئ. خواږه زده کوونکو د دې لپاره چې فعالیت مو ښه ترسره کړی باید ووایم چې لومړی هغه میله چې موږ او تاسو په نظر کې ده که هغه پلاستیکي وي او که هغه ښیښهیي وي دا مو په تېرو درسونو کې په بشپړ ډول باندې تشریح کړي وو چې دا کوم ډول چارج رامنځته کوي پلاستیکي میله او ښیښهیي میله.
خو اسانه دغه ده چې پلاستیکي میله له وړین ټوکر سره ځکه وړین ټوکر هر ځای شونی دی او پیدا کیږي، لیکن ښیښه‌یي میله خو هر ځای شتون لري، لیکن هغه تیکه یا هغه ټوکر چې د وریښمین ټوکر په نامه باندې راځي ممکن چې هغه ډیر خالص نه وي او دو سره څه ناڅه نور مواد هم مخلوط دي او ګډ شوي دي ورسره، هغه زر نه چارجیږي. نو اوس غواړو چې د برېښنایي ساحه، البته د ساکن برېښنا ساحه موږ او تاسو په اثبات ورسوو. د لومړي ځل لپاره میله چې بدون د چارج ده د الکتروسکوپ ستنې ته نږدې کوو. تاسو ګورئ چې د الکتروسکوپ ستنه کې کوم بدلون راځي. که دواړه الکتروسکوپ ستنې ته نږدې کړو، یعنې تاسو وینئ چې د الکتروسکوپ ستنه کې البته دا به حتما زما د لاس سره به تماس کړی تکې سره، تاسو وینئ چې هیڅ کوم ډول بدلون د الکتروسکوپ په ستنه کې نه راځي. اوس همدغه پلاستیکي میله غواړم د وړین ټوکر سره په تماس کې کړم او موږ په دې پوه شو چې برېښنایي ساحه څه ډول رامنځته کیږي او څنګه عمل کوي. دا باید د دو ټوکر سره په تماس کې شي او ښه وسولوو تر څو چې میله چارج لرونکې شي. او وروسته د دې نه بیا د الکتروسکوپ ټکلۍ ته نږدې کوو. تاسو به وګورئ چې د الکتروسکوپ ستنه حرکت کوي او که نه. باید ووایم چې د الکتروسکوپ د ستنې سره کاملا باید په تماس کې نه وي او یوازې هغې ته یې څنګه کوو؟ نږدې کوو. دغه وخت لږ غواړي خامخا ممکن مخکې د دې نه چې هغه شي الکتروسکوپ ستنه باید الکتروسکوپ باید د چارج څخه تخلیه وي، یعنې چارج صفر شي. اوس به ګورو چې دغه چې زر کار نه کوي، ممکن چې هغه یا میله یا همدارنګه الکتروسکوپ د څه نا څه چارج لرونکی وي او دا چې کله چارج لرونکی شي هلته به تاسو په ډېر اسانۍ سره وګورئ شي. تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو چې د الکتروسکوپ ستنه حرکت کوي او میله د الکتروسکوپ د ټکلۍ سره په تماس کې نه ده. تاسو وینئ. خیر بیا د فعالیت تکراروو. په ډېر واضح ډول باندې ښکاري ګرانو زده کوونکو چې که میله د الکتروسکوپ ټکلۍ ته نږدې شي د الکتروسکوپ ستنه څومره عکس العمل ښیي، یعنې په تماس کې هم نه ده ورسره. تاسو وینئ چې یو څه ناڅه د میلې او د الکتروسکوپ د ټکلۍ ترمنځ واټن شتون لري، یعنې خلا دلته هغه ځای شته دی چې کاملا نه ده ورسره چسبېدلې. دې ته ویلی شي برېښنایي ساحه، یعنې کله چې یوه میله چارج لرونکې کېږي هغه برېښنایي ساحه هم لري. لکه مقناطیس چې مقناطیسي ساحه لري، همدارنګه برېښنا برېښنایي ساحه لري. چې تاسو په ډېر وضاحت سره کولی شئ چې وګورئ چې څومره میله د الکتروسکوپ ټکلۍ ته نږدې کېږي، د الکتروسکوپ ستنه حرکت کوي. دې ته ویلی شي د الکتروسکوپ په وسیله سره د برېښنایي ساحې کتل یا لیدل. همدارنګه کولی شو چې موږ دغه ډول کړنې ته برېښنایي القا هم ووایو. ګرانو زده کوونکو په تېرو درسونو کې هم که په یاد ولرئ موږ ویلي وو چې جسمونه په دوه یا درې ډوله سره چارج لرونکي کېږي. په ځینو کتابونو کې په درې ډوله ښودلي دي، په ځینو کتابونو کې په دوه ډوله دي. خیر زموږ او تاسو اوس باید ووایم چې په دې ځای کې ښه واضح شي چې په دوه ډوله جسمونه چارج کولی شو. یو د تماس په واسطه سره چې کله میله له وړین ټوکر سره په تماس کې شي هغه د الکتروسکوپ ټکلۍ ته سره هم په تماس کې کوو. دغه یو ډول چارجول دي، دې ته یو ډول چارج وایي. یعنې کله که موږ میله له ټوکر سره وموښو او د الکتروسکوپ پاڼې ته نږدې کړو، تاسو د الکتروسکوپ د ټکلۍ سره په تماس کې دې ته یو ډول د جسمونو چارجول وایي. او که چیرته همدغه میله له ټوکر سره وموښو او ټکلۍ ته صرف نږدې کړو، دغه ته څه شوي القا وایي.
د القا په واسطه سره د جسمونو چارچول، یعنی چې کاملا ورسره په تماس کې نشي او د الکتروسکوپ د ټکلۍ او میلې ترمنځ څه نه څه واټن موجود وي او په دغه حالت کې دې ته څه ویل کې القایي چارچول وایي. او که میله کاملا او په بشپړ ډول باندې د ټکلۍ سره په تماس کې شي، دې ته د تماس په واسطه سره د جسمونو چارچول وایي. پس موږ باید په دې باندې پوه شو چې د نن د درس موضوع مو د برېښنایي ساحې پیژندل و چې هغه مو وکولی شي د الکتروسکوپ په مرسته سره وښیو، او د الکتروسکوپ د ستنې بدلون د چارج لرونکي میلې په واسطه سره کولی شو چې دغه په ډېر واضح ډول باندې ووینئ. او همدارنګه که چیرته الکتروسکوپ شتون ونه لري، تاسو کولی شئ چې د پخواني په واسطه سره یو پخوانه له هوا څخه ډکه کړئ او په آزاده فضا کې ځوړنده کړئ. هم دا کولی شي چې دغه فعالیت تاسو په بشپړ ډول باندې ترسره کړئ. هغه داسې چې کله میله چارج لرونکي شي، تاسو به پخواني ته نږدې کوئ چې دا هم که پخوانه نه وي کاک دغه ډېر سپک شی دی چې وینئ چې ډېر کم وزن لري او دا کاک دی. کولی شي چې تاسو د دې په مرسته سره هم دغه موضوع په ډېر ښه ډول باندې وڅېړئ. کله چې میله چارج لرونکي تاسو به دې ته نږدې کوئ، تاسو به ووینئ چې ګورئ دا کاک خپل ځان ته راکاږي، با وجود چې د دې چارج ممکن څه ضعیفه شوی وي، خو یا دا کاک څرخي په خپل ډول باندې په خپل محور باندې، یا پخوانه وي هم په خپل محور باندې څرخي. دې ته څه ویلی شي؟ برېښنایي ساحه ویلی شي، یا د القا په ډول باندې د جسمونو چارچول. تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو چې دا څنګه کې ځان ته راکاږي او د حرکت کوي. دې ته ویلی شي برېښنایي ساحه یا د القا له لارې د جسمونو چارچول. دغه فعالیت چې د پخواني په واسطه باید ترسره شي، دا ستاسو کورنۍ دنده خدای دې وکړي چې په خپلو کورونو کې په غور او دقت سره ترسره کړئ. پخوانه به راواخلئ، له هوا څخه به یې ډکه کړئ او خوله به یې وتړئ، په آزاده فضا کې ځوړندکړئ او مخکې د دې چې پلاستیکي میله یا د خودکار قلم هغې ته نږدې کړئ، وګورئ چې هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي. خو کله که هغه پلاستیکي میله یا د ستاسو هغه قلم د وړین ټوکر سره په تماس کې شي، بیا هغې ته نږدې کړئ، تاسو به د هغې عکس العمل انشاءالله په خپلو سترګو ووینئ او په موضوع به لا حاکمیت پیدا کړئ. خدای دې وکړي چې له موضوع څخه مو خوند اخیستی وي او په موضوع باندې پوه شوي وئ. تر بیا چې تاسو چوپړ ته حاضرین، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه.